په دې برخه کې د غونډې د اجنډا او د اصلي موخې په هدف په اساس باندې به زه دا تاسو ته ووایم چې استاد پښتونګل رسولي تقریبا له نن 22 کاله په وړاندې د استادۍ خدمت او چوپړ پیل کړی دی او افغانو ماشومانو ته د طبي او ساینسي علومو په برخو کې خدمت کړی دی. د دې ترڅنګ وروستی اثر په پښتو ژباړلی دی چې یویشت ټوکه کتاب دی او دا په ابتدایي برخې څخه پیل شوی دی د عمومي ریاضیاتو تر کچې پورې. زما خبرې زه غواړم چې په لنډ ډول سره راغونډې کړم او په دې برخه کې غواړم چې د انسان د ادارې او همدارنګه د انسان ایجوکیشن د ادارې هیات په استازولي باندې د استاد پښتونګل رسولي له کړنو څخه او له خدمتونو څخه او دا چې د افغان ماشوم د روزنې او د انساني فکر د تولید په برخه کې بېسارې هڅونه کړې ده او خدمتونه یې کړي دي. له زړه نه مننه وکړم او همدارنګه د خپل رسالت وګڼم. د خبرو هغه مسیج به زه محترم ډاکټر محمد انور غوري صاحب ته وسپارم چې دوی خپلې خبرې موږ سره شریکې کړي او د دې نه وروسته به استاد ضیاءالحق شمس خپلې خبرې موږ سره ولري. ډېره مننه، ښه وخت ولرئ. حضار گرامی، میهمانان ارجمند، آمدن شما را اینجا خیر مقدم میگوییم. ما در شرایط امروزی جهان و همچنین در شرایط کشوری خود خوب درک میکنیم اهمیت علوم طبیعی و بالخصوص بخش ریاضی و فیزیک. امروز در جهان طغیان تکنولوژی معاصر جریان داره و جوهری و هسته اصلی طغیان تکنولوژی معاصر علوم طبیعی و از جمله ریاضی و فیزیک است. هرچند شرایط مملکت عزیز ما شرایط عجیب و غریبی است، ولی علاقه و جنبش نسل جوان ما برای آموزش بی‌نظیر است و در تاریخ ما سابقه نداره. در تمام ولایات مراکز فرهنگی خصوصی دولتی پوهنتون‌های مختلف جریان داره و کارهای انجام میشه. اما در بسیاری جهات جای بعضی کتاب‌ها هنوز خالی است. مثلا در کشور ما در حدود 100 یا بیشتر پوهنتون جور شده و اما این پوهنتون ها کمبود کتاب داره، کمبود منابع داره به زبانهای وطنی خود ما از جمله پشتو دری. در بخش ریاضیات همچنان. لحاظا کسانی که وقت خود ضایع میکنه برای تألیف یا ترجمه کتبی که جایشان در پوهنتون‌های ما، در مکاتب ما، در مراکز فرهنگی ما خالی است، اینها اصلاً آدم‌های استثنایی است در شرایط امروزی و همه دشواری‌ها که پیش روی ما قرار داره. ما شما اگر یک کتابی که یا ترجمه میشه یا تألیف میشه به زبانهای دیگه اگر پشت جلدش بخونیم ده او در حدود 10-20 نفر سهم داره و مؤسسات اجتماعی مختلف او همکاری داره تا یک کتاب به شکل ترجمه یا تألیف تولید میشه. اما در کشور ما و شما یک نفری که کسی که بخواد ترجمه کنه یا تألیف کنه یک کتاب را اصلا باید همه کاره باشه، هم کار کنه، هم تایپ کنه، هم در نشراتش توجه داشته باشه، همه مسئولیت ها را در گردن بگیره و کاری بسیار عمده و بسیار پیچیده ای است. از جمله کتابی که جناب استاد
خانم رسولی ترجمه کردن 21 جلد کتاب است. یک سلسله مسلسل سیستماتیک از ریاضیات کلاسیک است که از شروعش از ریاضی ساده و بالاخره تا مراحل ریاضیات عالی در بخش‌های انتگرال ختم میشه، یعنی از حساب شروع میشه به کلکولاس عالی ختم میشه. این سلسله کتاب ها به نام پیمان گردلو کسی تالیف کرده در ایران. 21 جلد کتاب کار خیلی ثقیلی از سیستماتیک و شناخته شده در منطقه است. این کتاب ها توسط جناب استاد محترم خانم رسولی ترجمه شده و به سعی و تلاش کسان دیگری چاپ شده که پیش روی شما اینجا گذاشته هستند. این کاری 1 سال و 2 سال 5 سال نیست اصلا. اگر کسی واقعا فکر کنه، شاید کسی تصور کنه که ریاضی آسان است، فرمولایش نوشته شده است، عباراتش ترجمه میکنه. نه، ریاضی منطق داره، قضیه داره، اثبات داره، تحلیل داره، استدلال داره و اینها تماما خیلی دقت میخواه. علومی که بیشترین کاربرد منطق در او مداخله داره ریاضیات است و کامپیوتر است و بنابراین در جایی که منطق مطرح باشه ترجمهش کار ساده ای نیست. در کشور عزیز ما متاسفانه به زبان پشتو هم ما منابع بسیار کمی داریم و مشکلات زیادی در این عرصه است و این قسم یک کار اصلا خدمت به مردم، خدمت به نسل جوان ما که اشتیاق تحصیل دارن به طور بی سابقه این خدمت کلانی است و این کتب هم میتونه در سطح مکاتب، در سطح مراکز فرهنگی، در سطح پوهنتون‌ها تحصیلات عالی جایگاه خاص خود داشته باشه و داره و نسل جوان ما پشت همین تا کتاب‌های خیلی خیلی زیاد علاقمند هستند. و اما من در قسمت کتابی که مثلا از فارسی و پشتو ترجمه میشه، البته از طرف خود هم بگویم 3 جلد کتاب‌های شخص خودی توسط جناب استاد خانم رسولی ترجمه شده بوده. این 4-5 سال قبل خودشان، خانوادهشان، فرزندان بسیار بلند همتی داشتن و من هم امروز اولین بار اونا را میبینم، در حالی که 5 سال 6 سال قبل کتابای خود مرا اونا ترجمه کردن. خوشبختانه از مجازات با مملکت که از مطبوعات دیر فعال ده، شخصی مطابع دیر ده دا کارونه کویه، مگر بیا هم پشتوانه دیر نلری به نور نره که به نور مملکتونو که کچیر یا سو کتاب چاپوی تو مملکت دقیقه زمانت کوی داسته دیر کتابون اشتده چه به این زمان که هم به نیویورک چاپجی، هم به ژاپن که، هم به انگلستان که، هم به فرانسه که در معروف انتشارات بین المللی اشتده. از مجازات به مملکت که متاسفانه دا کارون دیر محدود ده، دیر محیطی ده و منطقوی ده بین المللی سویه یا به منطقه سویه دا کتابون دیر پشتوان نلیری. بیا هم زه به پای که وایم بیا هم تکرار کنم چه دقیقی کار لوی کار ده، لوی خدمت ده از مجازات استاد شده ده محترم استاد سرنن، یعنی پس لپینزش پاش کالش از ما کتابون دیری کتابون دوی ترجمه کردی و نن وینام، یعنی متاسفانه می دیر آرزو در روده چه استاد سره به ملی دلی وای موجم به روزگار بانده گردی و سرگردانی و هر سوک بدی ملکش بدیش خراب شرایط که بیام زر دیر خوشحالیم ده استاد تبریک وایم ده دوی خدمتونه ده قدر ورده. خدای دیو که چه موجه استاد نور خداوند توفیق را که بده کتابونه. ډیر تشکر د همکارانو مېرمن نګزاد او ټولو نورو دوستانو. استادانو نه هم اجازه غواړم یو ځل مننه کوم د استاد رسولي نه او ورته مبارکي وایم
د دغه ټولو زحمتونو. زه چې د خپل مکتب دور درسونه یادومه، د ریاضي د امتحان سختۍ یادومه، راته سخته کېږي چې خبرې وکړم او په دې هم نه پوهېږم چې زما تړاو نن د ساینس په هکله باندې خبرو کولو څه دی. خو زما حتما هغه خاطرې د سپین غر په ذهن کې هم شته ده چې کله مو سره په شخصي بنډار کې درلودې د ساینس په رابطه. زه فقط مشخصې 2-3 خبرې لرم او کوشش کوم چې تر 10 دقیقو کم خلاصې کړم. د استاد د خبرو نه په استفادې سره ځینې نور څه هم واخیستل. د ساینس د اهمیت په هکله باندې خبرې کول زه فکر کوم د بیرته پاتو ټولنو تاریخي میراث دی او فقط راځي د ساینس د اهمیت په هکله باندې خبرې کوي دا ټولنې. حال دا چې د ساینس د اهمیت نه وروسته د ساینس کارول نن په نړۍ کې یا ټولنې یو خاص ځای ته وړي دي په تاریخي لحاظ. زما ځای دغه ځای کې دی، د ټولنې په هکله زه خبرې کوم. د هڅه به مې دا وي چې واضح کړم چې دغه ډول د ساینس یا د ریاضي د درسونو شتون چې زموږ په ټولنه کې دی، زموږ د کدرونو د استادانو او د مینوالو چې په دغه برخه کې مینوال دي زحمت باسي، د دوی اغیزې د ټولنې په عمومي فضا، محتوا، بنسټونو، ارزښتونو باندې څه دي. دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاضي او د فزیک او د نورو ساینسي علومو هستي هم د ټولنې لخوا نه قرارداد کیږي. دا ټولنې دي چې د یو ثابت علم چې په مشخص ډول سره له زماني او مکاني اړخه ورها خواته تنظیم شوی دی، منل شوی دی او ثبات لري، تکراریږي په همغه نتیجه. چې کله داسې وي چې ثبات ولري، یوه پدیده نتیجه بهیرې پایلې پای معلوم وي، یعنی هر ځای کې هر کله 2 او 2 څلور شي، د دوی په رابطه باندې قراردادونه فرق ونه کړي ډېر. اما د دې پوهېدنه په ټولنه کې اغیزې، ځای، کارونه، د تعریف مرزونه یې روښانه کول، ورته ترې ګټه اخیستل، دا ټول ټولنیز دي ځکه فرهنګ پورې ارتباط لري. زه کولی شم د دغه بحث په یوې خاصې برخه کې دا ادعا ولرم چې د ساینس د استفادې فرهنګ باید موجود وي. د ساینس یا د دغه مجموعې نه چې په دې ساینس مفهوم کې د هغه علومو موجود دي، د هغو کارول ټولنیز او فرهنګي ارزښتونه، معناګانې، سمبولونه، اړیکې، بنسټونه، شکلونه، جوړښتونه لري له ځانه سره. دا چې موږ وایو سختي او اساني، چې د هغو کسانو یاد راوستو چې ریاضي نه تښتېدلي وو، راغلي وو موږ پوهنتونونو کې چې کله درس درلود، ځینې محصلین نه مې پوښتنه کوله چې ولې راغلي سیاسي علوم وایي چې ولا ریاضي ډېره سخته وه. ریاضي نه تښتېدلي دي، د اقتصاد درس نه تښتېدلي دي، ریاضي ګوریز محصلین موږ ډېر لرو، حتما د استاد هم تجربه شته داسې، سره د دې چې ریاضي پسند ډېر لرو او خوښېږي یې ډېر زیات. یو باور دی زموږ په ټولنه کې وایي چې کیدای شي دا سم هم وي، علمي بڼه هم ولري، اما زما لپاره تایید تر اوسه نه ده شوی. زه فقط ټولنیز باور وایم. یو باور دی ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه، ځینې میندې، ځینې مشران د خپلو کوچنیانو په رابطه داسې فکر کوي چې دوی که ریاضي باندې پوه سي ذهنا وده کوي ډېر، د دوی په ټولنیز چلند، د دوی په اخلاقو، د دوی په ځیرکۍ، د دوی په لیاقت، د دوی په هوښیارۍ، په جرأت باندې حتی تاثیر لري. زه فکر کوم دا به هم ډېر لرې د واقعیت نه وي چې د ساینس په رابطه کوم ډول ټولنیزه موجوده ده. البته هغه واقعیت موږ په ټولنپوهنې کې یو څوک لرو، یو اروپایي ټولنپوه لرو، معاصر، اوس هم ژوندی دی، برونو لاتور نومیږي. دی د ټولنې تعریف د نورو ټولو ټولنپوهانو په خلاف نوې ټولنه د وګړو مجموعه ده، د بنسټونو مجموعه ده یا د جوړښتونو مجموعه ده چې پر یو بل تاثیر لري او اهداف لري، دوام کوي. هغه وایي په ټولنه کې د ټولنې په تعریف کې موږ اشیا هم شاملوو، څیزونه هم د ټولنې برخې دي. دا تیږې، دا غرونه چې موږ یو وخت په یوې پوهه کې د طبیعت برخې حسابوو، دا د ټولنې برخې دي. دا څوکۍ د ټولنې برخې دي، اشیا ټول د ټولنې برخې دي. دا لکه وګړو غوندې رول لوبوي په مجموعه کې د تعریف چې د ټولنې په رابطه تاسو درلودلی شئ یا لرئ. دا ادعا په خپل ځای کې ډېره جالبه ده، ځینې ډېر جالب مصداقونه لري او فکر ته تغییر ورکولی شي، یو نوی میدان ایجادولی شي د تفکر لپاره چې ښه زموږ رول او زموږ اړیکې د اشیاو سره څرنګه وي باید، او دا د زموږ اړیکو څرنګوالی د اشیاو سره دا هم تعینوي چې موږ د ټولنې په کوم موقعیت کې، په کومه درجه او عموما د کومې ټولنې تعریف وړاندې کوو، په کومه ټولنه کې ژوند کوو.
یو بله برخه د ټولنپوهنې د پیل ده په 1848 کال کې چې اول ځل لپاره د ټولنپوهنې نوم کېښودل کېده هغه ته سوشل فیزیک نوم ایښی و. سوشل فیزیک یعنې ټولنیز فیزیک د څرګنده اصطلاح ده. او د اګوست کونت او ځینو نورو پیلنیو ټولنپوهانو ادعا هم دا وه چې یوه برخه د هغو روشونو چې موږ په ټولنپوهنه کې ترې استفاده کوو دا د ریاضي او ساینسي علومو روش دی. مثلا پوزیټیویزم کوم ستر مکتب او پارادایم چې وروسته کې ډیر زیات لوی سو چې د نقد لاندې هم راغی دا اصلا خپله هستي او خپله وجود او خپله برخه او شتمني اخیسته ده د ساینسي علومو نه، طبیعي علومو تجربې نه راپورته شوی دی. هغه دوستانو چې په دې رابطه مطالعه کړي وي هغوی متوجه کیږي چې د پوزیټیویزم بنسټیز بحثونه آمار او احصایې او تکرار او ارقام او تایید او عینیت او هغه څرګند د محاسبې وړ شکلونه او فرمونه دي چې غیر کیفي دي تر ډیره ځایه پورې کمي دي ټول. او دا اجازه موږ ته راکوي چې موږ د ټولنپوهنې په رابطه باندې د هغو ټولنپوهانو بحث ته هم غوږ کېږدو او ارزښت ورکو یا پام ورته وکړو چې هغوی ادعا د دې لري چې ټولنپوهنه کې حتی هېڅ پارادایم بدل شوی نه دی، هماغه د پوزیټیویزم پارادایم دی لکه څنګه چې موږ په طبیعي علومو کې تجربه ثابتوو، د تجربې په واسطه باندې پدیدې تشخیصوو ثابتوو، هماغه اوس په ټولنپوهنه کې هم کارولی شو. اما هغه خپلې نیوکې او نقدونه چې لري هغه په خپل ځای. یو ډیر مهم بحث دی، ما یو وخت په یو مقاله کې غوښتل مطرح کړم او مقاله مې ولیکله خو خپره نه شوه ځینو ملاحظو له مخې. یو بحث د مثال پیژندنې دی. موږ که داسې پوښتنه مطرح کړو چې د صنف د ټولګي په مجموعه کې د ښوونکي په حضور د زده کوونکو په مخ کې د کتابونو د تختې د وخت د مکان د ګرمۍ او د سړښت او د ټولو په شتون صنف کې زده کړه څنګه واقع کیږي، خصوصا ساینسي زده کړه. د دغه پوښتنې د ځواب لپاره موږ یو د برونو لاتور نظریې ته په پام سره ډیر د ځواب لمنه باید ټولنیزه وګڼو، یعنې د ټولنې شرایطو ته په کتو سره د استاد د یوې ښوونکي ټولنیز وضعیت ته په کتو سره د زده کوونکو ټولنیز وضعیت ته په کتو سره شرایطو ته په کتو سره امکاناتو ته په کتو سره دغه ټول مجموعه چې د ځینو له نظره بیخي ډېر هم دي تر 100 عاملونو زیات رسیږي مرسته کوي چې زده کړه واقع شي په صنف کې. او دغه مجموعې ته پاملرنه یعنې ښې زده کړې ته پاملرنه بناء د ښې زده کړې لپاره د ښې فضا جوړونه هم ساینس ته پاملرنه غواړي هم ټولنې ته پاملرنه غواړي او یو د بل لپاره زمینه برابرولی شي. د مثال پیژندنې بحث دا دی چې موږ هڅه کوو د مثالونو له لارې خصوصا ښوونکو ته دا ډېره تجربه ده د مثالونو له لارې زده کوونکو ته خپل مقصد ور انتقال کړو. که پوهه د انتقال وړ یو څیز وي، که د تجربه کېدو وړ یو څیز وي، دا فضا ورته جوړه کړو چې دا زده کوونکي زموږ دا تجربه وکړي د یو مثال په وړاندې کولو سره. دا مثالونه تر ټولو په ساینسي علومو کې زیات دي. موږ په ټولنیزو علومو کې ورته مثالونه نه لرو. د مثالونو څو عنصره دي دننه د مثال پیژندنې څو عنصره دي، یوې تشابه دی، مشابهت. مثالونه چې استادان راوړي خصوصا په ریاضي کې په ساینسي علومو کې په فزیک کې ډېر جالب مشابهت لري په خپل همدغه د فزیک په لمن کې دی په دې دوه د هغه برخې چې ښکاروي عددي برخې سره او د اندازهګیرۍ د برخې سره یو جالب مشابهت لري. دغه مشابهت موږ په ټولنیزو علومو کې په دغه کچه سره په دغه درجې نه لرو. هغه ځای کې چې تفاوت پیدا کوي. موږ که وغواړو ټولنیز علوم هم په همدغو مثالونو په همدغه ډول توضیح سره وښیو د مشکل سره مخ کېږو. هلته جالبه دا کېږي چې د هر یو برداشت د هر یو زده کوونکي پوهېدنه او هغه څه چې دی تجربه کوي د زده کړې په جریان کې په همدغه مجموعه کې چې مخکې مو ویل دا کیدای شي توپیر وکړي او موږ هماغومره پوهېدنې کیدای شي ولرو په تعداد د هغه غړو چې هلته شته دي په تعداد د غړو د یوې ټولنې. په دې خاطر موږ په ټولنیزو علومو کې د پوهې په یو متکثر او ډېر پراخ ډول سره د پوهېدنې مخ کیږو چې هغه په ساینسي علومو کې دا تفاوت په دغه درجې سره نه لري، کیدای شي وی لري په یو خاصه درجې سره، په دغه درجې سره نه لري. اوس مرسته کولی شي دواړه علوم یو بل سره مرسته کولی شي، ټولنیز علوم هم داسې ساینسي علوم هم. موږ باید بعضې اشتباهاتو مخنیوی وکړو خصوصا په دغه مثالونو کې. هغه دا وي چې موږ نشو کولی لکه څنګه چې د یوې تیږې د وزن مثال ارائه کوو
یا لکه څنګه چې په فیزیکي پدیدې باندې د زمان تاثیر بررسي کوو چې 10 کاله وروسته به دا پدیده د فیزیکي فورمولونو له مخې دغه ډول وي اوسنیو عواملو تشخیص نه وروسته، دا په ټولنیزو علومو کې نشو کولی چې 10 کلن ماشوم چې نن پیدا شوی دی 10 کاله وروسته په دغه ډول وي. دلته څو دلایل موجود دي. یو د هغې نه اراده ده، یو د هغې نه هغه تاثیر پذیري ده چې د اشیاو په نسبت انسانان لري په ټولنه کې. دغه تاثیر گذاری محتوا معمولا په پرمختللو ټولنو کې د اوسنیو څېړنو د مخې د ساینس نه اخیستل شوې ده. د ټکنالوژي وده ده، د ساینسي علومو نتیجه او هغه ساینسي تجربې دي چې تحلیل شوي تفسیر شوي دي او پراخ اجتماعي تاثیر ایجاد کړی دی، حتی کولی شو ووایو ځینې فضاګانې جوړې کړي دي. موږ باید د زده کړې له لارې د مثالونو د انتقال له لارې نه غلط فهمي ایجاد کو، نه نافهمي ایجاد کو، نه کږ فهمي ایجاد کو. صاحب وپوهي زموږ زده کوونکی اما کوږ وپوهېږي، بل ډول وپوهېږي، موږ بل څه وویل، او یا وپوهېږي خو غلط وپوهېږي، زموږ اصلا فورمول سم و. په دې خاطر د ساینسي علومو په اجتماعي فضا کې یا د ساینسي علومو د ښوونکي اجتماعي مسؤلیتونه بدلیږي او ځانګړي کیږي. د طبیعي علومو ښوونکی ټولنې سره په څو برخو کې ډېر ځانګړې مرستې کولی شي او ځینو ځایونو کې خطا هم کولی شي او ټولنه له ستونزو سره هم مخ کولی شي. مونږ کولی شو ادعا وکړو چې د باورونو هغه تحجري اړخ کیدلی شي د ځینو ساینسي ثابتو فورمولونو راپورته شوي وي، یا د هغه غلط تصور له مخې راپورته شوي وي چې په مثالونو کې ارائه کیږي د علومو په انتقال کې یا په ښوونه کې. د انتقال مسله د ساینس په رابطه باندې په فورمولونو کې زه فکر کوم تر یو ځایه پورې په دغه مثال پیژندنه کې د بحث وړ دی، اما په اجتماعي علومو کې تر ډېره حده پورې د انتقال مسله نه منل کیږي. موږ د ښوونو دغه ټول سیستم د معارف ټول سیستم له بېلابېلو اړخونو د نقد او د اصلاح وړ دی. ځینې نواقص باید پکې څرګند او روښانه سي. آیا نشو ویلی دغه زده کوونکي او شاګردان چې د ښوونځیو نه رافارغېږي دغه باورونه چې دوی له ټولنیز اړخه پیدا کوي په هماغو زده کړو پورې مربوط دي چې په صنف کې شوي دي، او تر ټولو ډېره عمومي زده کړه زموږ معارف 4 برخې ده، مذهب ده، ساینس ده او ژبه ده او اجتماعي ډېره کمه نوره برخه ده ورسره. بناءً هم د موډلونو د اخیستنې له اړخه چې یو استاد باید څرنګه یو موډل وي ټولنې لپاره، خپل د ساینس د علومو استادان فوق العاده مهم دي او رول لري. هم له دې اړخه چې څنګه مثالونه انتخاب کړي تر څو هغه د تشابه مغالطه پکې منځ ته رانشي. موږ د اشیاو او د اشخاصو تفاوت وشو کولی، موږ د کیفیت په فضا کې د اندازهګیرۍ توقع په دغه معنا سره ونه لرو لکه ساینس کې چې مطرح دي، یا موږ د هغو لویو غلط فهمیو چې د نور علومو د پرتلې سره بیا کوو د هغو مخنیوی وسو کولی. او ګټې چې کولی سي هغه دا دی چې یو ډېر سنجشي ذهن خپلو شاګردانو ته ورکولی شو د ریاضي او د فزیک د ښوونې نه وروسته یا په دغه ښوونه کې ډېر دقیق او سنجول سوی برخورد د خپل محیط سره، د نورو سره، د خپل ځان سره او د ټولو اشیاو سره. دا هم د هغو پایلو نه کیدلی شي واوسي چې ښوونکي د دغو مضامینو په زده کړه کې ورکوي. زما خبرې نور پای ته ورسېدلې، فقط هیله مې دا ده چې یو وخت یې وسو کوئ د خپلو استادانو تر دې چې اوس یې لرو ډېر درناوی وکړو او د استادانو ونډه هم په زده کوونکو په ځوانانو کې تر دې لا ډېره زیاته واضح او څرګنده وي چې زموږ نسل یو ډېر سنجیده نسل، د ټولنې لپاره ډېر ګټور نسل او د علومو د طبیعي علومو او اجتماعي انساني علومو یو ډېره معقوله رابطه ایجاد سي تر څو خپل منځي ډیالوګ ولري او په یو نوي عقلانیت سره د یو نوي نسل او د نوي افغانستان ایجادونکي اوسي. ډېره مننه کوم، ډېر تشکر. با سپاس ویژه از برگزار کننده این محفل با توجه به این که کتاب از طرفی نوشته میشه، از طرفی برای محصلین یا دانش آموختگان شناسانده نمیشه. با توجه به این امر مهم کار انسان تاکس از جمله مهمترین کار جامعه امروزی ما به شمار میره و با گرمی میفشارم دست استاد بزرگه که با توجه به فرهنگ حاکم امروزی ما کار بسا خطیر را انجام دادن. میخوایم در دو بود بسیار خلاصه حرف بزنم، با توجه به وقت سرد شده.
اول در قسمت انتشار کتاب با توجه به اینکه که خود نشر کتاب از دو بعد حایز اهمیته. یک در قسمت ایه که کتاب عامل صیانت و نگهداری اندیشه بزرگان میشه. بعد اول و بعد دومش هم میشه ما بگیم که نشر کتاب عامل انتقال دهنده داشته های دانشمندای ما از یک نسل به نسل دیگر میشه. حالا این با توجه به ارزش ذاتی خودش اگر منتشر نشه کوچکترین ارزش هم نداره و این نشر کتاب است، این انتشار کتاب است که داشته های یک دانشمند از یک نسل به نسل دیگر انتقال میده. ولی اگر یک تعریفی کلی از خود کتاب داشته باشیم، بعضی از دانشمندان بسیار خلاصه گفتن کتاب اما اوراق منظمی است که حاوی اندیشه های ژرف نگرانند. حالا ما این همه کتابی که پیش روی ما هست حاوی داشته های خانم رسولی میدانیم که برش مبارکباد عرض میکنیم. ولی با توجه به فرهنگ حاکم و گفتمان حاکم فرهنگی در راستای زنان در افغانستان واقعا انتشار کتاب برای خانم خیلی کار مشکله. در قسمت مشکلات نشر کتاب و ویرایش کتاب جناب دکتر همچنان استاد شمس گفتن شما در نظر بگیرین که فرهنگ حاکم بالای زنای افغانستان به چه میزان مشکل تر است نسبت به یک آقایی که بخواد کتاب نشر کنه. چون فرهنگ حاکم پیش زمینه هایی که راجع به زنان در این قسمت هست بیشتر ممکنه کار زنان حایز اهمیت نباشه برای کسی که بخواد کتاب نشر کنه. پیش هر انتشاراتی که ما مراجعه بکنیم میگن که 5 جلد کتاب یا 10 جلد کتاب به صورت نمونه اول ما به شما چاپ میکنیم، اگر به فروش رفت باقی کتاب شما چاپ میشه، اگر به فروش نرفت ما از چاپش معذوریم. خب با توجه به این فرهنگی که میبینه طرف نویسنده هم یک خانم است، از طرف باشه ای اصلا به فروش میره نمیره، مشکلات اقتصادی از یک طرف و مشکلات جنسیتی از طرف دیگه، خودش یک نوع کار چاپ و کار انتشار برای خانمان نسبت به آقایان در فرهنگ افغانستان مشکل تر ساخته. از طرف پیش‌فرض‌های جنسیتی که در افغانستان حاکم، اگر ما در نظر بگیریم کتاب‌های صنوف ابتدایی مکاتب شما در نظر بگیریم، نقش خانم همیشه در نقش یک وظایف ابتدایی خانوادگی مثل جارو کردن، مثل فقط نگهداری از سالمندان، نگهداری از اطفال خلاصه کردن. با توجه به این فرهنگ حاکم قلم فرسایی در فرهنگ افغانستان بسا کاری خطیره. ما به عنوان یک خانومی که در بازار دانش امروز کم و کم لااقل یک نظریه پردازی میکنیم یا مطالعه میکنیم، واقعا نوشتن کتاب از طرف انتشار کتاب در شرایط فرهنگی امروز از جمله مهمترین کارها و در عین حال از جمله مشکلترین کارها همچنان است. حالا در طول تاریخ اگر ما بسنجیم موضوع کتاب و از طرف نگارش کتاب از جمله مهمترین کارها بوده، ولی مشکل اصلی در افغانستان از یک طرف مراجعین خواننده کتاب کم است، از یک طرف و مباحث کتابخوانی جایگاه اصیل خورده باز نکرده، یک طرف و مباحث جنسیتی از طرف دیگر برای یک خانم که حالا پیش‌فرض هایی هست، مشکلاتی هست، بعد اقتصادی است، مسئولیت هایی است. همه این مشکلات دست به دست هم داده زمینه گفتمان حاکم آنقدر بالای یک جنس محدود کرده که اصلا ممکنه خیلی از دختر خانوما جرأت نکنن که فکرش بکنن کتاب بنویسن. حالا من خوشحالم که همون پیش زمینه‌ای که در دانشگاه‌های افغانستان رایج است، میگن دختر خانوما بیشتر در قسمت میخانیک بهتر هستن یا قسمت موضوعات میخانیک بیشتر یاد میگیرن. من خوشحال از اینم که این پیش فرض یعنی رد شد با انتشار کتاب استاد امروز کتابا رو میبینم در قسمت اخترشناسی، در قسمت مثلثات، در قسمت علوم ساینسی از لوگاریتم گرفته تا مشتق و از ریاضی های ابتدایی همه، یعنی این پیش فرض رد کردم. حالا همه این مشکلات، پیش فرض ها، مشکلات فرهنگی، مشکلات جنسیتی، سیاست های حاکم،
همه اینا دست به دست هم داده یک نوع ساحه را بالای ما محدود کرده. با توجه به این حرف ما کار استاد یکی از مهمترین و یکی از دستاوردترین، یکی از پربارترین کارهای فرهنگی در عرصه قلم و فرهنگ و علم و دانش میدانم. این کار بس و بزرگ که اول به جامعه فرهنگی و علم و دانش افغانستان، به خود استاد، به جامعه زنای افغانستان مبارکباد عرض میکنم. اما خیلی سرچه بیشتر از این مزاحمتان نمیشم. تشکر از همه. انسان طولانیز موجود دی او هیڅ چاره په انزوا او لرې له اجتماع نشي کولی. تاریخ ثابته کړې هر هغه ټولنه چې د وګړو ترمنځ یې تفاهم ښه وي د سر کتار په ټولنو کې دي. حتی اوسنۍ تکنالوژیکي او صنعتي پرمختګ هم د ګڼو انسانانو د ګډ فعالیت پایله ده. ما د خپل عمر په دغه 80 کلن مزل کې د علمي محافلو بیخي کمه تجربه ترلاسه کړې. په کار و چې په هر علمي حوزه کې علمي فرهنګي ټولنې او ناسپاستې پریمانه وای. شاید د دې علت چې موږ له علمي کاروان نشاته پاتې یو دا وي چې موږ نشو کولی ځان بیان کړو او د نورو بیان وارو او وزغمو. موږ نشو کولی انتقاد او انتقادي تفکر ولرو. له نیکه مرغه انسان ټاکس د پورتنیو تشو د ډکولو لپاره هڅې پیل کړي. زموږ د تاریخ په دې حساسه مرحله کې چې د انسانانو خولې تړلي او د ټوپکو خولې خلاصې دي، د انسان ټاکس هڅې ماته د شاعر خبره را یادوي چې وایي بیش از این دیگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. من برنامه های انسان تاکس را در شبکه های اجتماعی دنبال می کنم. این جوانان به ما یاد می دهد تا مسائل را با مفاهمه، مناظره و مناقشه حل و فصل کنیم. اگر به همین منوال به پیش برویم شاید مدینه واقعا فاضله داشته باشیم. کمال کار انسان تاکس در این خواهد بود که در هر بخش علمی چنین برنامه های داشته باشد. اگر به همین ترتیب به پیش برویم ما از لحاظ تنوع علمی دیگر بجای حالت یک قطبی در کثیر از حوزه های علمی کادرهای قابل حساب خواهیم داشت. پیشنهاد می کنم تا دامنه چنین محافل گسترده تر شود و تا مکاتب و پوانتون ها برسد تا باشد محصل در پهلوی این که علم یاد می گیرد، مناقشه علمی، برخورد علمی با مسائل و استفاده از علم را نیز یاد بگیرد. در این راستا جا دارد تا از قافله سالاران این کاروان انسانی بخصوص فهیم جان کریم و حاضرین محفل امروزی تشکری نمایم. من خود را لایق چنین ستایش عظیم نمی دانم. در این عمر طولانی کار کردم اندک. نسل ما باید دقیقتر و پرکارتر می بود. در طول عمر کاریم مخاطبانم جوانان بود و من مخاطب جوانان بودم. با هر بار مواجه شدن با آنها احساس ملامتی و کمی می داشتم. دقیقاً چنین احساس تا به حال با مواجه شدن با کتله از جوانان دستم می دهد. چون می دانم که می دانند تمامی بدبختی های امروزی از نسل ما و نسل آنها به جا مانده است که باید چنین نمی بود. صادقانه باید اعتراف کرد نسل ما نسل ملامت تاریخ است، ولی نسل شما یک روز با سربلندی در صفحات تاریخ ظاهر خواهد شد. با امید همان روز. تشکر.